وکا دا سپور خېټه چې دا کم ښکاري که نه زه په کلي کې ډاکټر یم دا رالی زوی راوستو ستن مې ورته وواله زوی ټک په خپه باندې ګوډ شو ستن اکسپایر وه ته خو د مرګ لایق یې نو په دې کې زما قصور شته قصور خو دې بالکل د مرګ لایق دی قصور خو دې پکې نشته یاره جینو قصور خو د انجکشن دی چې اکسپایر شوی وه که نه د انجکشن اوس دغه ځای کې اوس لکه اوس په حقه یم که نه په حقه یې دا خو د ستنې قصور دی وروره چې هغې ګوټ کو ستا خو پکې څه نشته جي دا بل چرچا بس مه کوئ نه کوو جي بس یو دوه خبرې نوره کوو جي یو چانس راکړه ماله مه راکړو جي چانس مه راکړو جي نو ته ورته ولې وایې چې چانس راکړه نو دا چانس ملتې ته وایي او دا بل نچا پوه دی چې دا کم ښکاري دا پوکي سره چې الوز مسلمانان میډیکل سټور ته مې دا دوایانې راوړې وې په هغه دوایي باندې 1000 روپۍ ریټ لیکلی و او ما ته میډیکل ریپ راکړی په 50 روپۍ نو چې دله مې په 1000 روپۍ ورکړو صرف 950 روپۍ مې پکې وګټې والله ذهني قابل ډاکټره بیا نو بیا څه چلو شو دته په کلي کې یو بل ډاکټر ویلی چې تا خو دله دیسي دوايي درکړې ده 950 روپۍ دله پکې ګټلې دا مې سره د سره شامل شو یو دوه چړې وه ډاکټره دغه یو پرېږدم دې نه پیسې به درنه اخلم پیسې ما خو وایه که بې ګناه دې ایسار کړی خو ما دې پرېږده زه بې ګناه یم دې کې زما قصور نشته چې په ډبي باندې 1000 روپۍ ریټ لیکنې زما پکې قصور شته نو ته خو به پکې ګټه کې کوم به نو موږ ګټې ته نه بس څه به وکړو نو ګټې ته نه هسې دا جیب تراشي خو به کوو بل لازي جي بل لازي ډېر کله دا بل لکه دا بل دا درېیمه مسله دې کړې ده دا درېیمه ډېره خطرناکه مسله مړه ویې وایه خیر دی ځه عوام به خفه شي که بدماش ماما دې تا لږه پرده کوي ما ته دې د پردې خبره کوي ته لږ ورغله د هغه خبره کوي وکړه ورته وکړه زه ولاړ یم وکړه خیر دا چې ولاړ چې مثال به لږ زنده شي ولاړ داسې کار وکړو مریض یې راوستو مریض یې راوستو نو ما ته پته نه وه چې دا سړی دی هغه خوله مې خوږه ده ما سره چې پته نه وه چې دا زنانه ده ما ویل خوله مې بیا خوږېږي که چاړه ده ورسره چاړه ښکته کوي ډاکټر بیا خوږي که نه مریض یې راوستو د غونډه کې غټه خېټې وه جي ښه جي ښه نو ما ویل که دا زنانه ده ما ورته په غلطۍ کې ته د ماشومانو انجکشن یې وکړي بیا ماشوم یې وشو لکه خدای دې غرق نه کړی که هغه خو سالی و ماشوم څنګه وشو خو بس اوپر سې یو باغ کې وکړو ایسته مړ یاره ډاکټره خدای کو چې د پاکستان دا کم نوی مزایل جوړ کړی پوه شوې د دې په دې سوکه د سړی کینې د اسرائیل د راپه در باندې ولي خدای کې زما څه قصور شته نه خدای کو ستا خو د سره قصور نشته داسې کار وکړه بدماش صاحب دا د لرې دا سیاړو له پرېږده نور ښه وتراشه خو خبره واوره که نه پاکستان کې خلکو کم کارونه ونه کړل یو کس سل 200 مړي وکړه کډنیپ یې کوي دنیا خون خرابې کوي سمګلینګ کوي هغوی ته چا څه ونه وي خو که ما یو دارو ګران خرڅ کړو یو مړی مې وکړو او هغه په غلطۍ کې نو څه چل دا خبره هم ټیک ته لکه سپین باز یم که نه یم بالکل سپین باز یم دې بېمانه ته اوس ووایه چې ما پرېږدي که لکه نو تا څنګه پرېږدي تا ته د دې معاشرې ته تا څه فایده ده څه د خیر ښېګړې څه کار دې کړی دی خیر ښېګړې کار دله په دې اوس کوم څنګه په 2 منټه کې که دنیا خلکو له مې رشتو مسلې حل کړي نه مړه علي خادمې وایي داسې علاج خلکو له ورکومه چې وي که نه چې بوډۍ د 18 کالو جینۍ د هغه په نصیب کېږي شاته وایم دې ښکته بره دې ځوانۍ ته وګوره واده مې نشته بی دې بیا به دې جینکو د کالج مخې ته نه ودرېږي دغه لکه دغه راته څه وکړه که نه چې دغه ډیوټۍ نه خلاص شم بلکل به دې خلاصېږي خو چې اوس خو دا ما پرېږدي که نه ته پرېږده که نه